قوشتېپې کانال ته د ځانګړې شوې بودیجې لګښت او د چارو چټکتیا په موخه د څار کمیټه جوړیږي. سلام، ستړي مه شئ، زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلئ. د چارو ادارې د لوی رئیس په مشرۍ د قوشتېپې کانال لپاره د ځانګړې شوې بودیجې پر وخت رسېدو او د کاري چارو د لا چټکتیا په تړاو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د قوشتېپې کانال لپاره د ځانګړې شوې بودیجې د لګښت او د وخت پر وخت دغه پروژې د نظارت لپاره د یوې باصلاحیته کمیټې په جوړولو هوکړه شوې. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.